ټول ملګري په خیر راغلی. مشران پروفیسر ډاکټر فضل الرحیم مروت صاحب، اجاز الله خادم صاحب، د کتاب لیکوال عزیز الله کاروان او ټول راغلي میلمانه، تاسو ته ډېر ډېر ښه راغلاست وایم. خوشحاله په دې یم چې دا د لوست او د لیک لړۍ په هغې باندې خبرې اترې مخکې هم د دې ټغر نه روان وو او اوس هم په یو باقاعده نوې ولولې او نوې جذبې سره پیل کیږي، نو دې ته ډېر زیات خوشحاله یم. د ناول په هکله باندې دوه درې خبرې کول غواړم. ما ناول ټول لوستی دی او یقینا دومره کم عمرۍ کې داسې قسم موضوع ته اپروچ کول دا ډېره غټه د خوشحالۍ او د سیاسي شعور د بلوغ یو علامت دی. په دې ناول کې چې کوم د ناول مکان دی که نه، زمان و مکان په ناول کې خامخا وي، نو هغه زمونږ د کلي لاره ده. زه د اریانې اوسېدونکی یم، نو د اریانې نه چې پېښور ته راځم، دې پکې په دې ناول کې د اریانې نه تر دغه پورې یا د خزانې میل نه تر دی د ښځو د کالجه پورې فرنټیر کالج پورې ځي راځي، او زه د تېرو 10 کالو نه په دې لاره ایډورډز کالج ته ځم راځم. او یو ښه اتفاق دا و چې دی او ما یو بل لیدل، دی ما نه پیژندو او زه د خزانې میل باندې ولاړ وم، مرکز ته راتلم او یو هلک زما د مخې نه موټر سایکل باندې تیر شو، لاړلو خو ما هم سترګې ولګېدې ورسره، ده هم ولګېدې. یو بل ته مو هغه د سترګو یو اشارت وکړه، دې څه لږه فاصله څو قدمه چې مخکې لاړه، بیا را واپس شه. بیا را واپس شو، ما ته وایي چې ته ارمان صاحب نه یې؟ ما یې چې یمه. وایي چې راځه کښېنه. ده ما نه دا تپوس ونه کړو چې ته چېرته ځې، ځکه ده ته ذهن کې دا و چې دی مرکز ته ځي او زه مرکز ته ځم او دواړه مونږ مرکز ته راغلو. یو خو هغه ډومبې ملاقات چې کوم و هغه زما په ذهن کې و، بیا نور ملاقاتونه او بیا د دې ناول چې کوم د زمان و مکان دی د هغې ډېر زیات خوند راکو ماله. زه دلته کې د تاریخي ناول په حواله باندې د هغې د ارزښت په حواله یو نقطه دوه ویل غواړم. تاریخي ناول ولې ضروری دی او د هغې د شتون جواز څه دی؟ ډېر خلک دا سوال کوي چې که ناول یو تاریخ یو بیانیه هغه د کردارونو او د پیغام په شکل کې مخې ته راوړي، نو دا کار خو سیاست هم کوي، دا کار خو صحافت هم کوي، تاریخ یې هم کوي. نو د دې څه جواز دی چې تاریخي فکشن دی ولیکلی شي او هغه دی هم دا ذمهواري ترسره کړي؟ دا ډېره بنیادي نقطه ده او باید دا مونږ ته سپینه وي، ځکه چې مونږ ته د دې ضرورت ډېر زیات دی. نو د دې باندې ډېرې خبرې کیدی شي په دې جواز باندې، خو چې کوم تر ټولو غټه خبره ده په دې باندې نو هغه دا ده چې کله هم د صحافت د لارې دا سریزه، یعنی د یو زمان و مکان یو پورا تفهیمی بیانیه، یو ادراک یا د هغې سماجي رغښت یا د هغې سیاسي شعور مخې ته راوړي، نو هغه صحافت چې کله دا کار کوي هغه د مارکیټ یو ډیمانډ ته ګوري. بیا که تاریخ دا کار کوي نو تاریخ هم کنټرول کیږي او د تاریخ او د صحافت چې کوم نقطه نظر وي نو هغه د مارکیټ سره او هغه د ایکسټرنل چې کوم خارجي عوامل ورته مونږ وایو د هغې نه ډېر زیات کنټرول کیږي. په اسانو لفظونو دا ده چې کله هم د یو زمان و مکان دننه د یو ناول کې د یو پیغام خبره کیږي د کردارونو په شکل باندې، نو هغه د دننه نه یوه خبره کوي، هغه په دې کې مبتلا بهي وي. او تاریخ یا صحافت چې کوي دی د یوې فاصلې نه څیزونو ته ګوري. دا ډېر بنیادي فرق دی او په دې فرق باندې به مونږ دغې خبرې ته راځو، دا کومې ته چې دوی اشارات وکړه د کتاب لیکوال چې دلته خلک ژبې ته داسې ګوري یا ژبې ته هغسې ګوري.
نو دغه سیزونو باندې بیا مونږ پوهیږو چې لینګویج انجینیرنګ یو سیز دی او عوام چې کوم دي دا په دې کې ډېر زیات ګرم نه دي. سیمایي سیاست کې همیشه د پاره د لساني انجینیرنګ یو ډېر غټ کردار وي. نو په هغه سیزونو به مونږ هله پوهیږو چې هغه د دننه نه اډرس شي او دننه نه هغه د ناول په ساحه کې اډرس کیږي. نو د دې اهمیت په دې وجه باندې ډېر زیات دی تر څو پورې چې د دې د محتوا خبره ده. نو ځکه لږه شان تنقیدي خبره هم وکړم نو زما دغه دی چې خوا به نه درنوي عزیز الله کاروان. مخکې هم د ماته ویلي و چې په دې کې دا دوه غټ غټ دا تیمز دي، اوس دلته هم د هغې ذکر وکړه. دا ټیک ده چې هغه تیمز د ډسکس کړي دي یا د فلیش بیک یو ټکنیک دی هغه په ډېره معصومانه انداز باندې کړی دی. د کلبینګ یو ټکنیک وي په دغه کې په ناول کې یا په ډراما کې فکشن کې هغه یې ډېره ښه طریقه باندې کړی دی. نو یعنې داسې ښکارېږي چې په ده کې د کیسه لیکلو یو ډېر ښه توان موجود دی. د خپل صحافیانه پس منظر د وجې هم د ادب سره د تړون په وجه باندې هم، خو د کردارونو چې کوم رغښت دی او په دې معامله باندې لږ شانتې هغه لټریچر ریویو چې څه ته وایي په دې ډېر ناولونه لیکلي شوي دي. صحیح ده دا یو دغه دې ته حاصل دی اولیت چې د اشرف غنی د حکومت د سقوط نه پس کم حالات راغلي دي په هغې باندې دا اولنی ناول دی. خو په دې محتوا باندې چې کوم نور ډیر ناولونه لیکلي دي په هغې کې ډیر مضبوط کردارونه دي. لکه د راز صاحب ناول دی د راز محمد راز صاحب کابل ړنګ د مینې جاړي. دغه رنګې د هغه 3-4 ناولونو نورو کې هم د پښتون افغان شناخت د هویت خبره ده او د کردار د رغښت خبره ده. نو زه دا یو سجیشن به درته کومه، یو سپارښتنه کومه چې دا ډېر ښه ناول دی. ړومبی ناول د کوم لیکلی دی نو دا دې ته مونږ یو کامیابه هڅه وایو، هم د معنون او هم د عنوان په حواله. د نور ډیر زیات سنجیدګۍ دپاره او د فني پختګۍ دپاره که د راز صاحب په ناولونو کې د کردار د رغښت نه دی لږه شان استفاده وکړي نو یقینا چې ډیر زیات ښه ناول او ډیر زیات اثر کوونکي یا کومې غوښتنې چې دي د اوس وخت د ناول نه نو هغه به ډېر په ښه دغه سره مخې ته راشي، په ښه طور سره ښه توګه باندې به مخې ته راشي. بل د خوشحالۍ خبره دا ده په دې فلیپ باندې نورالامین یوسفزي صاحب لیکلي هم دي چې نږدې وختونو کې مونږ ګورو نو ناول ته دا کومه توجه چې راګرځېدلې ده او بیا په کوم انداز باندې د سټریټیجک ډیپت په نوم باندې دلته کې کوم پولیټیکل یا ریلیجیس انجینیرنګ شوی دی د هغې په حقیقت باندې د پوهې یو ډېره غټه ګواهي ده. تیرو څو میاشتو کې د دې نړوان دی د کردارونه یو ناول چاپ شوی و چې په هغې کې هم هغه هم یو تاریخي فکشن دی چې په هغې کې کوم قسمه یو نیریټیو مخې ته راغلی و، په دې کې کوم قسمه یو نیریټیو مخې ته راځي. دغه رنګې نور ډیر په شارټ سټوري او د فکشن په ساحه کې نو زه ګڼم چې دا د یو ډېرې غټې خوشحالۍ نښه ده او د سیاسي شعور د بلوغ علامت دی. مونږ په دې باندې خوشحاله یو. زه دته مبارکي هم وایم او داسې د باقاعده تاثراتو اراده مې نه وه نو که خبرې مې غیر منظمې وي د هغې بخښنه غواړم. ستاسو د توجه یو جهان مننه.